او انس بن مالک رضی الله عنه وی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د ابو ذر غفاری سره ملاقات وکړو، ورته وی دا روایت امام طبراني او امام ابو یعلا راوړی دی، وی یا ابا ذر الا ادلك على خصلتين هما اخف على الظهر واثقل في الميزان من غيرها. ابو ذر دو خبرې درته ونښیم، دو صفات چې دا په کولو کې اسان دي، سپک دي، او په تله کې ډېر درانه کارونه دي. او یا رسول الله وی علیک بحسن الخلق وطول الصمت، ښایسته اخلاق ساته او اکثر غلی کښېنه. دو خبرې دي، ښایسته اخلاق، غلی کښېناستل. بیا واوره فوالذي نفسي بيده، په هغه الله مې دې قسمي کوم الله په لاس کې زما ساده، ما تجمل الخلائق بمثلهما. مخلوق چې ځان په څه ښایسته کوي که نه، مخلوق خو د څه استعمالي د ځان ښایسته کولو دپاره، وی د ځان په ښایست کې مخلوق داسې څه نه دي استعمال کړي لکه څنګه چې دا دي، په دې چې مخلوق څومره ښایسته ښکاري دومره به بل څه نه ښکاري ښایسته. او دا خو واضحه خبره، په ښایسته اخلاقو چې سړی څومره ښایسته ښکاري تپوس یې مه کوه. د کوم سړي چې اخلاق ښایسته وي او ژبه یې په کنټرول کې په ټول کلي علاقه ملک کې د صفت کېږي. ورب الکعبه که څوک دا وایي چې د رنګ تور دی، او که څوک دا وایي چې فقیر او ملنګ دی، او که څوک دا وایي چې دی کمزوری دی د بدن او د مال، هېڅوک دغې ته نه ګوري، خو ګوري د هغه اخلاقو ته. او یو بد اخلاقه بدتمیزه سور سپین شنې سترګې د قام او نسب نه زورور او ښه مالداره، څوک ورته د مخ او د ګونې ته هم نه ګوري. ښایست، اصل ښایست هغه ایمان، تقوا، ښایسته اخلاق دي. ښایست په دې نه راځي چې سړی به کریم پوډر استعمال کوي، یا رنګ سپین وي، یا سترګې شنې وي، او ښایسته کپړې به واچوي، دی به صرف ښایسته ښکاري شي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي اصل ښایست هغه دا دی، ښایسته اخلاق، غلي کېناستل. او ځکه عقبه ابن عامر رضی الله عنه، دا امام ترمذي دا روایت راوړی، تپوس یې وکړو د رسول صلی الله علیه وسلم نه، من نجات یا رسول الله دا کامیابي څه ته وایي؟ یا ناشنا سوال وکړو. هغه ورته امسک علیک لسانک، کامیابي دې ته وایي چې ته دا ژبه په کنټرول کې وساتې. ولیسعک بیتک، او دا کور دې تا ته پراخه شي. څه مطلب دی کور دې تا ته پراخه شي؟ نه، کور دې تا ته پراخه شي څه مطلب دی؟ صحیح دی، ډاډی ووایه، ډېر وخت کور کې تېروه، دا مطلب دی کور ته پراخه شي. کور کې اکثر وخت تېرول دا د کامیابۍ لار ده. ګورې او سړی کوي بهر څه چې کار یې نه وي، بهر کوي څه چې ګرځي، خو یا به په حرامو به دې نظر پرېوځي، یا به چا سره څه جاخه ماخه جوړېږي. اینه ښه دا چې کور کې پروت وي، چې کار دې نه کور کې پرېوځي. دومره ښکلی ژوند فایده، عبادت به کې، د بچو سره ژوند، د ښځې سره ژوند، د علم کې زیاتوالی، په دنیوي بله څه ترقي، د ملګرو سره ناسته پاسته، ټولې مزې دي. چې په بازارونو کې ګرځي او کته ځي او بره ځي، شر او شر دی ټول. نو درېیم وبکي علی خطیئتک، او عقبه په خپلو ګناهونو باندې ژاړه. دا د کامیابۍ لار ده. څه به کې؟ بس صرف په ګناهونو ژاړه، دی ورته وښو ژبه کنټرول کړه، کور کې ډېر وخت تېروه، په خپلو ګناهونو باندې ژاړه. درې خبرې دي. اوس که ستاسو ذهن تیز او ذهن کې یاد شو، صحیح شو، وګوره دا د لیکلو خبره وه، دا و د لیکلو، ځکه چې تپوس صحابي کړی دی، جواب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی چې بلکې شک نشتی کامیابي په څه کې ده، دا ورته ښوولې ده، دا یقیني کامیابي ده. دا خبره د لیکلو وه، که نه وه؟ زه چې لا دومره ووایي چې وه،
الا دا سړي ذهن تیز یا ته به یادوي او ته خو موږ هم څه نشو ویلی خو نور دا خبره د لیکلو ده د نوټ کولو ده او د یادولو ده چې نجات او کامیابي هغه په درې خبرو کې ده ژبه کنټرول ساته کور کې کښېنه او په خپلو ګناهونو باندې جاړه نو خبره مې دا حدیث ما دې دپاره وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم عقبه ته وایي چې امسک علیک لسانک دا خپله ژبه په کنټرول کې ساته امام ابن القیم رحمه الله ناشنا خبره کړې ډېره ناشنا وی من العجب وی عجیبه خبرو کې یو عجیبه دا ده چې یو سړی به ته ویني یو مسلمان دی به ځان د حرامو د خوراک نه ساتي دی به ځان د ظلم نه ساتي دی به ځان د زنا نه ساتي دی به ځان د شرابو نه ساتي دی ځان حرامو ته د نظر نه ساتي دی د فحاشۍ نه ځان ساتي وغیر ذلک او نورو ګناهونو ځان لرې ساتي ښه خبره نه ده که بده ده بده ده ښه خبره خو دین دی عجیبه بیا څه دی چې امام ابن القیم عجیبه وایي عجیبه دا ده چې دی د دومره هر څه نه ځان ساتي او دا یو ژبه په کنټرول کې نشي راوستی یعنی نور ځان څومره کنټرول کې کړی خو دا ژبه د په کنټرول کې نه راشي دا عجیبه ده بیا وایي یو سړی به ویني یشار الیه بالدین والزهد والعباده په معاشره کې به یو سړی چې خلک ورته اشاره کوي وایي چې پلانې ډېر دینداره دی او لوی زاهد دی او عابد دی وایي چې کله ته د هغه سره کښېنې او د هغه دا خبرې واوري نو په دې ژبه باندې به دومره ګډې وړې وایي چې ته به حیران شي حالانکه خلک ورته اشاره کوي چې دې بندګي ډېره کوي سره د دې بندګۍ د خپله ژبه په کنټرول کې نشي راوستی تعجب خبره ده او امام فضیل بن عیاض رحمه الله وی ما حج ولا رباط ولا جهاد اشد من حبس اللسان یو جهاد هم وی د دین نه دی ګران دا ژبه کنټرولول دا ټول نه ګران کار دی یعنی جهاد کې خلک څه کوي د کافر سره جنګ کوي دی وی د دین نه ګران کار څه دی د ژبه په کنټرول کې ساتل اسان کار دی ژبه په کنټرول کې ساتل ډېر ګران کار دی ډېر ګران کار دی او ځکه یو شاعر وایي دا ډېره قیمتي شاعري ده وإن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار که ستا دا غلي کېناستل خوښي نو ګوره دا یاده کړه چې دا د پوخانو د دیندارو خلکو خوښ دي یوازې دي خوښ غلي کېناسته څومره دینداره خلک او قدرمن چې تېر شوي د ټولو دا غلي کېناسته خوښ ولئن ندمت على سكوتك مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا او که ته چېرته یو ورځ پښیمانه شوی د غلي کېناستو د لاسه خو ګوره ته په خبرو باندې څو پورې پښیمانه شوی یعنی په غلي کېناستو به چېرته شاذ او نادر ته خفه شوی یاره ولې زه غلی وم خو په خبرو باندې ته څو پورې دغه شوی چېرې ماله نه وه پکار چې ما خبره کړې وې ان السکوت سلامة ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا غلي کېناستلو کې سلامتیا ده او د دې خبرو د لاسه خو اکثر دشمنیانې پیدا کېږي او یو بل شاعر وایي احفظ لسانك أيها الإنسان ای انسانه د دې خپلې ژبې خیال کوه لا يلدغنك إنه ثعبان تاله چېرته ټک درنه کي ګوره دا مار دی دا ژبه څه دی مار دی ټک دله درنه کي كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الأقران په دې قبرونو کې ډېر مړي داسې پراته دي چې د خپلې ژبې وژلي دي او داسې خلک چې خلک به ورسره میلاوېدی نه شو مخامخ کېدی به نه شو دومره هیبت او طاقت و مړه شو د څه د لاسه د خپلې ژبې د لاسه ځکه تا ته وایي د دې ژبې د حفاظت کوه دا مار دی ګوره ټک تله درکوي